علیه السلام یو ورځ ملګرو سره ناست و، ویې فرمایل یتلو علیکم الآن رجل من اهل الجنه، یو سړی به اوس راشي هغه به جنتي. د الله نبي وفرمایل یو سړی را روان دی او هغه جنتي سړی دی، الله جنت ورله لیکلی دی. انس رضی الله عنه وایي چې موږ ناست وو، نو یو سړی راغی او داسې کړی و د ګیډې نه یې اوبه روانې وې، چپړې په چپ لاس کې نیولې وې. نو راغی موږ چې ولیدو نو د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه سبا ورځ بیا راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویلې چې جنتي سړی را روان دی، خبرې ته ښه متوجه شي. درېیمه ورځ بیا راغی، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې یو سړی به راشي چې هغه به د جنت خاوند وي، الله به ورله جنت ورکړي. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه وایي چې زه ورغلم او ورته ومې ویلې، توریه غوندې مې وکړله چې لا حیط ابي، خلاصه مې لږ جنجال راغلی دی کور کې، او قسم مې کړی دی چې 3 شپې به کور ته نه ځمه. نو که خوښه دی چې دا 3 شپې تا سره تېرې کړم، څنګه دې خوښه ده؟ مقصد یې دا و چې دا سړی کوم عمل کوي چې په هغې کې موږ ورپسې روان شو، او د الله نبي دله خو د جنت زیری ورکړی دی، دا خو ګټ نه دی. نو دا وایي چې زه ورسره لاړم، نو ما داسې غټ عمل د ده ونه لیده، صرف دومره و چې لا یقول الا خیره، غوره خبرې کولې، مجلس یې ښه و. د شپې نه راپاڅېده داسې ډېر، او کله چې به د شپې په ډډه اوښته نو تکبیرونه به یې ویل او ذکر به یې کوو. دقه شی مې چې ولیده 3 شپې دا عمل د ده و. نو کدت ان احقر عمله، زه نږدې وم چې دا عمل مې ورله سپک ګڼلی و چې ده به هېڅ ونه کړه. د 3 شپو د 3 ورځو کې چې زه ملګری وم، د کور مېلمه یم، نو ده خو داسې عمل ونه کړي چې هغه داسې غټ عمل وي او داسې ممتاز عمل وي د نورو ملګرو نه. 3 ورځې بعد مې ورته وویلې چې ما پلار سره جګړه نه وه کړې، خو 3 ورځې سر په سر رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا لپاره د جنت زیری ورکړه، او ما وویلې چې ودرېږه دا سړی کوم عمل کوي چې زه هغه عمل زده کړم او هغې باندې عمل وکړم. هغه راته وویل چې دغه وشي تا ولیدل، نور څه عمل زما نشته. خو چې ته روان شوم واپس راته غږ یې کړه چې راشه، یو کار شته دی، هغه دا ده غیر انی لا اجد فی قلبي غشا لاحد. یو مسلمان سره مې زړه کې چې دی نقصان نشته، یو مسلمان ته مې سینه ګنده نه ده، یو مسلمان ته مې په زړه کې ټګي وګړګي نشته، او یو خیر چې الله عز وجل یو بنده له ورکړی په هغې باندې زه نه خبرېږم. وی عمرو بن العاص ورته ویل عبدالله بن عمرو رضی الله عنه چې هذا الذي بلغک، همدغه صفت دی چې دې دې حد ته رسولی چې ستا سینه د مسلمانانو په حق کې چې دی پاکه ده او صفا ده، مسلمانانو ته د زړه کې چې دی بداوی نشته. نو دا وجه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا له د جنت زیری درکړه، او جنت ته د جنت بشارت یې درله درکړه. دومره ښایسته عمل دی زما عزتمندونو، انسان جنتي ګرځوي. یو عالم قاسم الجوعي رحمه الله وایي من افضل اعمال الجنه سلامة الصدر، بهترین د اعمالو د جنت نه هغه دا ده چې د انسان سینه نورو مسلمانانو ته پاکوي، ښکلا وایي، زړه کې چا سره حسد، بغض، عناد، شکنه او دغه چې دی ټګي او برګي نه وي، دا ډېر د جنتیانو صفت. تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله عز وجل د جنت والاو په صفاتو کې وایي چې ونزعنا ما فی صدورهم من غل، د دېو د سینو نه به الله رب العالمین فرمایي زه خفګان او دا کوم چې د سینې امراض دي دا به دې نه لرې کوم.